تزکیه نفس دا ډیر ضروری عمل لرونو. تزکیه نفس معنا ده د خپل نفس پاکول. ایمو دا نفس ده د دې مثال د شاړ پټی ده. دغه شاړ پټی چې پای غند بوټي راکېږي، ازغیم پکې راکېږي، بروي پکې راکېږي، رنگ رنگ غندونه پای کې راوځي چې سمیدار دغه غافل وي نو پای کې ګنده ګنده بوټي او ډېر ناکاره بوټي چې فصل بالکل دغه نه کېږي بیا. نو د نفس مثال هم د شاړ پټی ده یا د شاړ کندر ده. دې باندې بس صفائی کړي. په دې کې ډېر بد صفاتونه دي. دې کې تکبر ده، بغض ده پکې، کینه ده پکې، حسد ده پکې، تک او بخل نه پدې کې. د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د مینې کمواله ده پکې. دا په ټول په کوشش سره کوشش وکړو دې لپاره چې دا د ځان نه وبس تزکیه ده. او الله رب العالمین چا چې د ځان پاکي کړي قران کې بار بار د دې صفات کړي. الله فرمایي قد افلح من زکاها، یقینا کامیاب هغه انسان ده چې خپل نفس پاک کړل، د نفس تزکیه وکړل. الله فرمایي فمن تزکا فانما يتزکى لنفسه، چې د خپل ځان د نفس پاکواله وکړل دا د خپل فائدې لپاره وکړل. الله باندې احسان نشته. او سورۃ طه کې الله فرمایي ذالک جزاء من تزکا، دا جنت چې الله ورکوي دا بدله دی هغه چا ده چې خپل نفس پاک کړل. الله قرآن کې فرمایي الذين تتوفاهم الملائکه طیبین، الله فرمایي هغه خلک چې دا غوینه ملائک سا اخلي زنګدان وخت سات اخلي او غوي څنګه وي طیبین پاک وي، خپل نفس دې ګنده خوونه نه پاک کړي. او دارنګ الله رب العالمین فرمایي چې کله خازن د جنت څوکیدار جنتیان ورورسېږي هغه به تسوي سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. فتاسو باندې الله تعالی سلامتی ده، تا طبتم تاسو پاک وي، خپل ځانونو د ګنده اخلاق او بد صفاتونو پاک کړي.